بسم الله الرحمن الرحیم. له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ویستلو وروسته په افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې او بیا بالخصوص په تورخم، اسلام قلعه او سپین بولدک کې د افغان کډوالو لپاره کوم خدمات وړاندې شوي دي او په راتلونکي کې د افغان کډوالو لپاره کوم پلانونه په نظر کې نیول شوي دي، دا او دې ته ورته نور مسایل به په دې ځانګړې مرکه کې د یونیسیر له استازي څخه پوښتم. ډیره زیاته مننه. زموږ پروګرام ته ډیر ښه راغلاست. په لومړي کې که دا راته ووایئ چې د اسلامي امارت چارواکي له تاسې سره د افغان کډوالو د ستونزو په حل کې څومره همکار پاتې شوي دي؟ Sure. First of all, just to say thank you, Manana, for inviting UNHCR onto the show. As you know, we have لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ له چارواکو سره خورا نږدې همکاري لرو، دواړه په محلي کچه او همدارنګه په کابل کې. موږ له دوی سره همغږي کوو ترڅو ډاډ ترلاسه کړو چې د راستنېدونکو خلکو لپاره اړینه توکي وویشو. خو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ د نورو بشري بنسټونو او د ملګرو ملتونو له ادارو سره هم همغږي کوو ترڅو خورا بیړنۍ اړتیاوې پوره کړو. لکه څنګه چې تاسو هم لیدلی دي د کډوالو لپاره عالی کمشنر په دې اونۍ کې په افغانستان کې وو. زه له هغه سره د پولې د تېرېدو ځای ته لاړم چې په مستقیم ډول هغه سخت شرایط وګورم چې خلک ورسره مخ دي، لکه تودوخه، هوا او د سرچینو کمښت. موږ هڅه کوو چې د دغه کډوالو لپاره غوره خدمات وړاندې کړو ترڅو کډوال په خوندي ډول خپلو مینو ته ورسوو. اوس مهال د دغه کډوالو لپاره هر ډول مرستې ترسره کیږي، خو دا چې دایمي مرستې مخته یوسو نو پلان ورته لرو. نو دا تاسو پوهیږئ چې همغږي او غبرګون نور هم بیړنی کوي. په داسې حال کې چې هر ورځ 50,000 خلک له ایران څخه راځي او د کال له پیل راهیسې شاوخوا 1.7 میلیونه راستانه شوي دي. دا د همغږۍ اړتیا نور هم مهمه کوي او موږ به له نږدې همغږۍ ته دوام ورکړو، مګر د راستنېدونکو سمدستي اړتیاو پوره کولو لپاره او په مهم ډول کله چې دوی خپلو ټاکل شویو منزلونو او ولایتونو ته راستنه شي د دوی ملاتړ وکړو. intended destinations and provinces. تاسو د پاکستان او ایران لخوا د افغان کډوالو د جبري ویستلو په اړه څه نظر لرئ؟ لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ایران او پاکستان په ډیری برخو کې د څو لسیزو راهیسې په سخاوتمندانه توګه د افغان کډوالو کوربتوب کړی دی. په ورته وخت کې تاسو پوهیږئ دا مهمه ده چې د دې افغان کډوالو هر ډول راستنېدنه بیرته خپل هیواد ته په داسې ډول ترسره شي چې د دوی د خپلې خوښې رضا شامله وي او په داسې ډول ترسره شي چې په عزت سره وي. موږ په رښتیا هم په عامه او خصوصي توګه ټینګار کړی دی او موږ دا هم هڅولي چې که بیرته ستنېدل ترسره شي نو دا باید په تدریجي ډول سره ترسره شي ترڅو د پولې دې غاړې چارواکي او هغه بشري شریکان چې دوی ترلاسه کوي ډاډ ترلاسه کړي چې موږ د دوی د اړتیاو پوره کولو لپاره سرچینې لرو. او لکه څنګه چې ما یادونه وکړه د کډوالو عالی کمشنر د دې اونۍ په پیل کې په افغانستان کې و. هغه بیا ایران ته هم سفر وکړ، هلته له چارواکو سره د خبرو اترو لپاره، د افغان کډوالو او نورو شریکانو سره هم د خبرو اترو لپاره. او موږ په رښتیا باور لرو چې خبرې اترې مهمې دي، نه یوازې له افغانستان سره بلکې د هغو هیوادونو سره چې د افغانانو کوربتوب کوي. او دا هغه څه دي چې موږ یې هڅولو ته دوام ورکوو. او ما د یونیسیر ملاتړ هم د دې هڅو لپاره وړاندیز کړی دی. سمه ده؟ And I've also offered UNHCR support to those efforts. که دا هم راته ووایئ چې ستاسو اداره یا یونیسیر د کومو موخو لپاره کار کوي او له افغان کډوالو سره څه ډول مرسته کوئ؟ Sure. I mean, our support for Afghan refugees هو زما مطلب دا دی چې زموږ د افغان کډوالو ملاتړ هم له هغه ځای څخه پیل کیږي چې چیرې افغان کډوال ژوند کوي. نو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ په ایران او پاکستان کې د پام وړ عملیات لرو. دغه راز په هند، اندونیزیا او د سیمې په نورو هیوادونو کې چې افغان کډوال ژوند پکې کوي. زموږ رول په دې هیوادونو کې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په توګه دا دی چې هڅه وکړو چې د دوی ساتنه او ملاتړ ډاډمن کړو. کله چې هغه کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شي، زه فکر کوم چې زموږ اصلي رول په حقیقت کې دوه چنده شي. لومړی رول لکه څنګه چې یادونه وشوه دا دی چې په پوله کې د دوی سمدستي بشري اړتیاوې
اړتیاوې پوره کړي چې په دې کې نغدي مرسته شامل ده تر څو دوی هغه شیان واخلي چې ورته اړتیا لري او دوی د ترانسپورت لګښت ورکړي چې دوی تر خپل ټاکل شوی ولایتونو ورسوي. دا په ځینو مواردو کې ګرم خواړه هم شامل وي او هغه کسان چې خورا زیانمنونکي دي چې په دې کې تاسو پوهیږئ ښځې او نجونې او هغه ماشومان چې ممکن له خپلو کورنیو یا هم د دوی د والدینو څخه جلا شوي وي، معلولیت لرونکي خلک او داسې نور شامل دي. نو دا زموږ د غبرګون لومړۍ برخه ده. دوهمه برخه دا ده چې کله دوی خپلو ولایتونو ته یا خپلو ټاکل شویو ځایونو ته راستانه شي، لکه چې تاسو پوهیږئ د راستنېدو ځینې لوی سیمې په هرات او کابل جلال آباد کې دي. نو هلته رول په حقیقت کې دا دی چې هڅه وکړو هغه کډوال چې بیرته راستنېږي د خپل ژوند په بیا پیل کې ورسره مرسته وکړو او دا ډول ملاتړ کې روغتي اسانتیاوې، تعلیم، نغدي پیسې او د سرپناه ملاتړ پکې شامل ده. نو په حقیقت کې هغه شیان چې دوی ورته ډېره اړتیا لري دوی یې ترلاسه کړي او په دې برخو کې راتلونکی ولري او په رښتیا سره هغه چې کډوال ورته اړتیا لري دوی موږ ته وایي او تاسو پوهیږئ چې دا واقعا اصلي اړتیاوې دي لکه د نغدو پیسو مرستې. And those are really the main needs. You say about the help of cash. افغان کډوالو ته نغدي مرستې څه ډول ورکول کیږي؟ Help for the refugees of Afghanistan. Sure. So we provide cash to refugees in two places. هو موږ کډوالو ته په دوو ځایونو کې نغدي پیسې ورکوو. یو هغه فوري نغدي مرسته ده چې ما یادونه وکړه، کوم چې په حقیقت کې د دوی د خورا فوري اړتیاوو او افغانستان ته د بیرته راستنېدو لپاره ده او د دې لپاره چې دوی له پولي څخه غځای ته ورسیږي چې چیرې دوی غواړي لاړ شي، کوم چې تاسو پوهیږئ په څرګنده توګه یو ځانګړی قیمت ده. مونږ بیرته راستنېدونکو کډوالو ته په هغو ځایونو کې نغدي پیسې هم ورکوو چې دوی بیرته راستنېږي او مونږ دا د کارت سیستم له لارې ورکوو. اوس دا نغدي پیسې د دوی سره د مرستې لپاره دي. تاسو پوهیږئ دا د نغدو پیسو لوی اندازه نه ده. دا په حقیقت کې له دوی سره د خپل ژوند په بیا پیل کولو او هغه شیانو اخیستلو لپاره دي چې دوی ورته اړتیا لري د دوی د بیرته راستنېدو په سیمو کې ورسره کیږي. Charlie, there is also a question with Afghan people. اوس پوښتنه دا ده چې ولې یونیسیر په ښکاره توګه په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو بد چلند غندنه نه ده کړې؟ Afghan refugees in neighboring countries. نه، زه فکر کوم چې هیڅ یوې ډلې تاسو پوهیږئ په وار وار په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه نه ده څرګنده کړې. څرنګه چې موږ په دوامداره توګه د کډوالو د راستنېدو غوښتنه کړې او لکه څنګه چې ما یادونه وکړه چې باید خوندي، داوطلبانه او باعزته وي او دا هغه پیغامونه دي چې موږ په عامه توګه شریکوو او موږ په شخصي توګه هم شریک کړي دي. لکه څنګه چې ما یادونه وکړه عالی کمشنر هم د دې ونې په شاوخوا کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د بحث لپاره هلته له مشرتابه سره د غونډې لپاره تللی و او له همدې امله دا زموږ لپاره یوه ډېره مهمه مسله او د وکالت ساحه ده او هغه څه چې موږ یې په جدي توګه نیسو. که تاجکستان یا نور ګاونډي هیوادونه د افغان کډوالو د ویستلو بهیر پیل کړي، تاسو یې مرستو ته چمتو یاست؟ تاسو پوهیږئ چې موږ یو ځل بیا پیغام ورته ورکړی دی. که پاکستان وي، ایران وي، تاجکستان وي یا بل کوم هیواد وي، زموږ مشوره دا ده چې دا ساتل باید په رضاکارانه، خوندي او باعزته شرایطو کې ترسره شي. لکه څنګه چې ما یادونه وکړه، موږ چمتو یو چې ملاتړ وکړو او لکه څنګه چې موږ په تیرو 16 لسیزو کې په افغانستان کې کړی دی او موږ به د افغانانو یو پیاوړی ملګری او ملاتړی پاتې شو. څومره افغانان له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي؟ هو زه فکر کوم چې دا یوه ډېره مهمه پوښتنه ده چې د دې وضعیت شدت روښانه کړي. زما په اند له ایران څخه راستنېدونکي د سږ کال تر ټولو مهم او ځانګړي وو او موږ سږ کال لیدلی دي چې نږدې 1.7 میلیونه خلک بیرته راستانه شوي دي او لکه څنګه چې ما یادونه وکړه چې
دا شمیرې په ورځ کې په لسګونو زره خلکو ته رسیدلې دي چې البته بیا په چارواکو او بشري شریکانو باندې ډیر فشار راوړي. له پاکستانه سږکال شمیرې دومره لوړې نه وي، خو موږ له هم 340,000 افغانان لیدلي دي چې بیرته راستانه شوي دي. او تاسو پوهیږئ چې د تیر کال په جریان کې موږ ولیدل چې له 300,000 څخه ډیر وګړي راستانه شو. نو دا د دواړو هیوادونو څخه د راستنېدونکو یوه ډیره د پام وړ شمیره ده، تقریبا په ورته وختونو کې. او البته دا په موږ ټولو باندې ډیر فشار راوړي چې د دوی اړتیاوې پوره کړو او د ځواب ویلو توان ورته ولرو. Of course, this puts a lot of pressure on all of us to meet their needs and be able to respond. تاسو له دغه کډوالو سره څه ډول مرسته کوئ او څه ډول لاسنیوی کوئ؟ لکه څنګه چې ما وویل، څه چې موږ ترلاسه کړي دي او موږ رسیدنه کړې، نو زه به د تیر کال په اړه وغږیږم. موږ تیر کال له 1 میلیون څخه زیاتو خلکو ته رسیدنه کړې. دا په ځانګړي ډول د راستنېدو یوه لویه کچه ده او مختلف شیان چې موږ یې چمتو کوو، لکه هغه د سرپناه، نغدو پیسو، تعلیم او داسې نور. نو زه فکر کوم چې دا د خلکو یوه ډیره د پام وړ شمیره ده. په څرګنده توګه موږ ډیر اندېښمن یو چې هغه سرچینې چې موږ باید د مرستو چمتو کولو لپاره ولرو کمې شوې دي، لکه څنګه چې موږ لیدلي هم دي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې. او تاسو پوهیږئ چې موږ د نړیوالو بسپنه ورکوونکو سره کار کوو تر څو وګورو چې چیرته موږ ډیر ملاتړ موندلی شو. زه فکر کوم چې په ځانګړي ډول دا ډیره زړه راښکونکي او سمدستي بشري بیړنی حالت دی چې خلک له ایران څخه بیرته راځي. سمه ده. اوکې مستر شارلی، که دا هم لږ راته واضح کړئ چې نړیوال مرسته کوونکي د افغانستان په اړه څه نظر لري؟ It's a very good question. And I just touched on it very briefly. دا یو ډیره ښه پوښتنه ده، ډیره ښه پوښتنه. یوازې په لنډه توګه یادونه وکړه. تاسو پوهیږئ چې د UNHCR په توګه موږ په منظم ډول د نړیوالو تمویل کوونکو سره ګورو. ځینې دلته په کابل کې دي، ځینې په دوحه کې میشت دي، او تاسو پوهیږئ موږ د ځینو نورو هیوادونو په پلازمینو کې هم ورسره اړیکې لرو. عالی کمشنر د خپل سفر په جریان کې د ډیری مختلفو بسپنه ورکوونکو سره اړیکې درلودې. زموږ احساس دا دی چې د بسپنه ورکوونکو ټولنې لخوا د افغانانو ملاتړ ته ډیره لیوالتیا شتون لري. او زه فکر کوم چې دا په ځانګړي ډول هغه کسان دي چې د ګاونډیو هیوادونو څخه ګډون کوي، لکه څنګه چې موږ بحث کړی دی. مګر لکه څنګه چې ما یادونه وکړه، موږ په نړیواله کچه په داسې وضعیت کې یو چې بشر دوستانه مرستې کمې شوې دي، چې زه فکر کوم نه یوازې UNHCR اغېزمن شوی بلکې په ټولیزه توګه بشري سیستم یې اغېزمن کړی دی. له UNHCR سره زموږ دنده دا ده چې په رښتیا سره د هغو نړیوالو بسپنه ورکوونکو سره کار وکړو تر څو اړتیاوې او بشري اړتیاوې روښانه کړو. او دلته د وضعیت په اړه رڼا اچول غواړم. تاسو پوهیږئ لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې نور بحرانونه رامنځته کیږي، دا یو ډیر ستونزمن کار دی. تاسو پوهیږئ لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې نور بحرانونه رامنځته کیږي، دا یو ډیر ستونزمن کار دی. موږ د نړیوالو بسپنه ورکوونکو یو ډله لرو، د ملاتړ ډله چې د SA په نوم یادېږي. نو موږ د دوی سره کار کوو او دا د هالند د مشرتابه لاندې ده، تر څو وګورو چې څنګه موږ کولی شو بسپنه ورکوونکي راټول کړو او لا ډېرې سرچینې ترلاسه کړو. یوازې د سرحدي غبرګون او له ایران سره د پولې لپاره د مثال په توګه موږ اټکل کوو چې موږ د دې کال تر پایه پورې شاوخوا 40 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو، خو موږ تر دې دمه یوازې د دې شاوخوا 10 سلنه ترلاسه کړي دي. او بیا موږ باید د خپلو داخلي فنډونو څخه 10 میلیونه ډالر بیرته واړو، کوم چې باید د بل بیړني حالت یا بل حالت څخه راشي، تر څو وکولی شو د دې سرچینو څخه ځینې مخکینی بار کړو. نو زما په فکر دا تاسو د مالی وضعیت د جديوالي احساس درکوي. لکه څنګه چې موږ ټول پوهیږو په دې وروستیو لسیزو کې په افغانستان کې میلیارډونه ډالر مصرف شوي دي. زموږ هدف دا دی چې په رښتیا سره دې ډول ملاتړ د دوام غوښتنه وکړو. شاید په دې شمیر کې به اړین نه وي، تر څو موږ وکولی شو د افغانانو ملاتړ وکړو او د دوی سره مرسته وکړو چې بیا یو ځای شي او خپل ژوند بیا پیل کړي. او دا یوازې د افغانستان په ګټه نه ده، بلکې د پراخې سیمې په ګټه هم ده. او زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې په ګټه هم
the wider region and I think the global community. So that is really our call and our ask. دا هم راته ووایي چې په کومو ولایتونو کې مو افغان کډوالو ته د بیا میشتېدو اسانتیاوې برابرې So as we کړي. discussed, I mean, the Afghan refugees, once they return from the neighboring countries, are نو لکه څنګه چې موږ بحث کړی زموږ مطلب دا دی چې افغان کډوال کله چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شي تاسو پوهیږئ افغانان په خپل هیواد کې دي نو موږ هڅه کوو چې د کډوالو کمپونه جوړ نه کړو او نه له هغه څه سره چې یو ډول موازي جوړښتونه دي چې د مخه په افغانستان کې شتون لري. نو زموږ تمرکز په حقیقت کې د هغو افغانانو ملاتړ باندې دی چې له ګاونډیو هیوادونو څخه ولایتونو ته راستنیږي او بیا د هغو ولایتونو د ځایي خلکو ملاتړ هم کوو چې د افغانانو د بیا یو ځای کېدو کې خورا سخاوتمنده او ډیر ملاتړي دي. نو ډیری وختونه زموږ هغه خدمات چې موږ یې وړاندې کوو لکه څنګه چې ما یادونه وکړه تعلیم سرپناه او داسې نور هغه ګټې دي چې نه یوازې راستنېدونکو ته دي بلکې هغه ځایي خلکو ته هم ګټه رسوي چې د مخه هلته ژوند کوي. نو دا د هغه څه یوه برخه ده چې موږ یې کوو. موږ هڅه کوو چې څارنه وکړو او د بیرته راستنېدونکو سره د دوی د وضعیت په اړه بحث وکړو تر څو موږ وکولی شو که اړتیاوې خپلې مداخلې بیا تنظیم کړو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې د دوی اړتیاوې پوره کوي مګر دوی د ځایي خلکو اړتیاوې هم منعکس کوي چې دوی بیا یو ځای کړي دي. چارلی ډیره مننه ستاسو د هڅو لپاره مننه چې د خلکو پام یې راواړوو. قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ ځانګړې مرکه تر بلې مرکې پورې چې زه ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم ښه وخت الله مو مل ښې چارې.